سلام درنو لیدونکو، وخت بخیر. ستاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو مهمو وروستیو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکي: شاهین ځینې کړۍ هڅه کوي د سولې خبرې ناکامې کړي. افغان سیاسي مشرانو ته د امریکا خبرداری: موازي حکومت مه جوړوئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د فبرورۍ په 25مه وویل چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر به 8600 ته راکم کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي ځینې کړۍ هڅه کوي له امریکا سره د طالبانو روانې خبرې چې حساس مرحلې ته رسیدلي ناکامې کړي. نوموړي له الجزیره خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي ځینې کړۍ د دې خبرو د ناکامولو هڅه کوي، خو په وینا یې دوی نشي کولی دا خبرې ناکامې کړي ځکه چې طالبان واحد دریځ لري او د افغانستان پر شاوخوا 70% خاوره واک لري. نوموړي زیاته کړه ټولو نظامي طالبانو ته سپارښتنه شوې ده چې له امریکا سره شوي هوکړې ته ژمن اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې د موازي حکومت له جوړولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوالو د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف موازي حکومت د جوړولو په ګډون له بې ثباتونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پلنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایج نه دي منلي، ویلي دي چې په ټولو شموله حکومت به جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د فبرورۍ په 25مه وویل په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر به 8600 ته راکم کړي. ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلي کې خبریالانو ته کړې ده. همداراز ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې یې ستایل شوي دي. ټرمپ پرون ونه ویل چې څه وخت به د سرتیرو شمیر کموي. د امریکا حکومت او وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه عملي کوي او نن یې 4مه ورځ ده. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ښې چارې.